دغه ویډیو کې چې تاسو څو کسان وینئ دا یو پکې د مولا سمیع الحق چا چې 42 کاله د افغانستان تباہي او بربادي وکړه د افغانستان د تباہي او بربادي اساس او تهداب چې چای کې د غزوی حمید الحق ته چې اوس د اکوړي د مدرسې مشر د اکوړي د لواتت خاني مشر ده د کوم ځای د اکوړي د لواتت خاني او ترڅنګ ناس مفتي ګاډري خلک ورته مفتي ګاډري وایي د زبيري د شیطان خاني او د ترهګری ادارې محتمم یا مشر ده چې د افغانستان لپاره خرمرګي زناوران عمل ته تربیه کوي او په افتخار سره لیږي او په دوبۍ کې په سعودي کې چندي هم کوي او په دوبۍ کې بېننګ او بې غیرته طفلانت په هغه افغانانو چې ته چندي ورکوي دا ده راشه وګورئ چې دوی په دا ویډیو کې څه وایي دا ویډیو سره ملګرو شیر کړئ د ویډیو کې یو شی ده چې دلته دا به زه پبلیک هم دا سوه شوې ده اوس دا د پبلیک شوله سیف یس ویډیو د سره شیر کړئ او هیله مند یم چې زموږ د اکاونټ هم نوی ده د اکاونټ هم د سره فالو کړئ تر څو موږ د دغه خلکو په مقابل کې جهاد کوو نن شپږم تاریخ د جولای 2021 تر څو ژوندي یو ان شاء الله د دوی په مقابل کې به جهاد کوو تاسو وګورئ په دې ویډیو کې د مولا فضل الرحمن د شیطان خاني او د سمیع الحق د شیطان خاني تاسو دې لنګوي وګورئ د لینو خبيث د دې شیطان خاني مشر شوی یو څو ټکي دي ما په لیکلو باندې هم دلته هغه کړي لیکلي دي زه بیا هم ورباندې خپله تفسیره کوم خو هیله مند یم چې زما د اکاونټ نوی ده نو ملګرو دا ویډیو د سره شیر کړئ تر څو دوستان راسي او موږ او تاسو سره په دې ویډیو باندې خپل نظریات وایي بحث وکړي زه ویډیو ته اوس راځم یو پې راځه ده تاسو دا ویډیو وګورئ چې دا ویډیو کې چې وایي بیا هغه نه وروسته تفسیره پرې کوو ډېر مهم ده ډېر زیات مهم ده دوست او دښمن وپېژنئ څوک چې پاکستان ته وفادار وي افغانستان کې جهاد غواړي دی په دا ویډیو کې وایي چې مهم ټکی دی په ویډیو کې وایي چې موږ پاکستان کې د جهاد خبرې کوو موږ افغانستان کې د جهادي طالبانو ملاتړ کوو موږ د هندوستان سره دښمني په افغانستان کې معلوموو د هندوستان سره دښمني په افغانستان کې معلوموو دی وایي چې زمونږ مطالبه دا ده چې افغان حکومت ته وایو په دا ویډیو کې وایي تاسې طالبانو ته وسله په پښو کې کېږدئ په پښو کې موږ انګریز ته نه دی حیبتي خنزیر زناوران د هیرامنډي نسل وایي چې تاسو به طالبانو ته وسله په پښو کېږدئ نو اوس به افغان د افغانستان د غیرتي ولس چې انګلیس ته په پښو کې نه دی ښی نو راځي تا ته به په پښو کېږدي درېیم وایي پاکستان غواړي چې په کرخه یعنې په تورخم کې په بولدک کې په میرانشاه طرف ته د پاکستان سره په دا کرخه باندې دلته طالبان باید مقیم وي زمونږ د لاهور طرف ته د هندوستان بارډر به مونږه د پاکستان پوز ساتي او دې طرف ته به مونږ ته طالبان ساتي طالبان به د پاکستان حفاظت کوي دا خپله وایي زه اول ما لنډ ټکي درته ځان سره یاداښت کړه او څلورم وایي چې ګورئ دا څلورم پوینټ چې ما ځان سره یاداښت کړه دا ډېر مهم ده د اکوړي د مدرسې مشر وایي پاکستان د اکوړي د مدرسې مشر وایي چې طالب ملا او د پاکستان مفتی دا د پاکستان د فوج د پاکستان د حکومت د پاکستان د پولیسو د پاکستان د استخباراتو د پاکستان د استخباراتي ایجنسیو نمائندګیو بیا په آخر کې چې وایي د پاکستان د سیکولرانو او د مذهبینو بچي دي طالب د سیکولر بچی دا ویډیو شیر کړئ راشئ د دې شیطان ویډیو وګورئ دوست او دښمن وپېژنئ وطن هم تباه او برباد کړي جهاد په نامه خدای هم غر کو تباه او برباد کا بېننګ او بې غیرت چې هېڅ غیرت نه لرئ که په تاسو کې غیرت وای دا تاسو ته ښکاره او واضح درته وایي چې طالب د پاکستان بچی ده ملګرو بخښنه غواړم دا تڼۍ مې ځکه خلاصه چې ګرمي ده دا وایي چې د طالب د پاکستان بچی ده د پاکستان سیکولر بچی ده د پاکستان د مذهبي بچی ویډیو وګورئ بیا تفسیره ورباندې کوو اول راځو ویډیو ته دا تاسې او دا هم ویډیو او د جهاد والو طالبانو په افغانستان کې حمایت چې هغه په حق دي او امریکا هغه ته سرندر شو او د سخت ورسره په قطر کې وکړو نو زموږ استاد امتحاناتو کې به نور اضافه کیږي نن د کشمیر د آزادۍ پاکستان خبره کوي نو هندوستان په کشمیر کې مسلمانانو باندې ظلم کوي د جهاد والو طالبانو په افغانستان کې حمایت کوو چې هغه په حق دي او امریکا هغه ته سرندر شو
امریکا هغه ته سرنډر شو او دسخط ور سره په قطر کې وکړو نو زموږ استاد امتحاناتو کې نور اضافه کیږي د جهاد والا د کشمیر د طالبانو آزادۍ پاکستان خبره کوي دا وایي چې د جهاد د طالبانو په افغانستان کې ملاتړ کوو هیرا منډي په دکې چلیږي او په لال منډي په لال مسجد باندې برید او حمله دوه وکړه په لال مسجد کې د قران د حافظانو انجونو سره زناګانې دوه وکړلې د اکوړي په مدرسه کې لواتت امدا مولا کوي او بیا وایي چې جهاد والا طالبانو حمایت په افغانستان کې کوو او موږ په افغانستان کې اسلامي نظام غواړو په خپل هیواد کې جمهوریت غواړي په خپل هیواد کې دیموکراسي غواړي په خپل هیواد کې نر سره همجنس بازی او نکاح کول غواړي خزه د خزه سره نر د نر سره په خپل هیواد کې هیرا منډي غواړي په افغانستان کې جهاد او شریعت غواړي دي ته سوي دي ته وای منافقت پس د طالبانو استادان منافقان دي راځي دا ویډیو تاسو وګورئ د سره شیر کې د خلکو په منافقت باندې ځان آگاه کوي پاکستان په کشمیر کې مسلمانانو باندې ظلم کوي او په هندستان کې مسلمانانو سره بد حال دا تاسو راپور تاسو په هندستان کې د مسلمانانو سره ظلم روان ده دروغ لعنت الله علی الکاذبین دا اوس الریډي زپندوس په هندستان کې یم نه ظلم شته کوم مسلمانان امر او امان خوشاله خپل ژوندۍ کې هیڅ څه نه لري دروغ وای ګرمي د کني زبط له و هندستان ته بل حکومت د اجازه نه لشي او هیواد کې فعالیت وکي کني زب ورغله ویډیوګان به مرته کړوي جمعهتون به در کول لوي د کشمیر مدرسې به مرته کول لوي د کشمیر مسلمانان مرته کول چې خو خوشاله دي د پاکستان د تصرف لاندې کشمیر نه د دې طرف کشمیر هغه خو خوشاله دي د مؤمنان مسلمانان خپل مسجدونه لري زور لري طاقت لري قدرت لري قوت لري په پارلمان کې خپل نمائندګي لري نماینده لري وکیلان لري د هندستان په کابینه کې قوي وزیران لري دیموکراسي د خپل شيغي جګوي خپل غټ پورته کوي خپل حق ترلاسه کوي دروغ وي څومره چې حق حقوق د پاکستان په هندستان کې مسلمانان لري تاسو په کوزي پښتونخوا کې هم دی ګل خان لئن خبيسته وایا چې تاسو چیرته لري تاسو لا شي دا اوس علي وزیر برهاله ولس وترایا ورکړه د پارلمان وکیل ده او په زندان کې پروت د ولید امران غټ په نغور جګوي آیا علي وزیر قتل کړای غصب کړای تباہی کړای څه شي کړی دي خیانت کړی هیڅ جرم صرف د علي وزیر جرم دا چې د خپل افغانانو پښتنو سره مینه کړي د علي وزیر جرم دا چې د پښتنو د وینې قیمت غواړي د علي وزیر جرم دا چې د پښتنو د وینې د مخنیوي غواړي خدا لعین او خبيث په ګیره باندې او په لونګي سنبال دا ایجنټ او جاسوس د ISI دا بیننګ او بی غیرت خرڅ شوی غلام نن په هغه سکوت کړی او دا په کشمیر باندې غږیږي دروغ وایي کزه د هندستان د کشمیر وګړی وای ما به په دې افتخار کړی وای کزه د هندستان د کشمیر اوسیدونکی وای کشمیری وای نو دا زما د پاره ویاړ او افتخار وو لعنت الله علی الکاذبین لعنت د خدای پاک شه د پاکستان په ملایانو مفتیانو یا کوړی په لواتت خانی او شیطان خانی باندې یا خدای قهر او غضب او لعنت شه په دا کاذبانو دروغجنو د هندستان د جمو کشمیر کشمیرار خوشبخت دي چې د هندستان نېشنالټي لري او د پاکستان د کوزي پښتونخوا پښتانه دا بدبخت دي چې د پاکستان شناخت کارت او پاسپورت د په جوب کې پروت په زور په باندې اچولای نن کشمیر د جمو کشمیر مسلمانان د ټول نړۍ سره بزنس او تجارت او کاروبار رفت آمد لري دا ویډیو د سره شیر کړئ ملګرو د هیبتي زناوران را منشن کوي دا لاینان تاسو وګورئ چې دی وای اکوړي مدرسې شیطان خانه جوړه کړي التعزیز الرحمن په ډیرو قاریانو سره لواتتونه کوي دای زما په مقدس افغانستان کې ماته جهاد غواړي دای زما په مقدس افغانستان کې چې اسلامي او شرعي نظام د دای په کې شریعت راته غواړي تلاش استاد اکوړي مدرسې په دروازه کې استاد اکوړي مدرسې په محراب او په منبر لواتتونه روان دي ستا پلار سمیع الحق لواتت کوونکی مفعول ستا پلار مردار سمیع الحق مردار لعین سمیع الحق مردار شو سمیع الحق د شرابو د بوتل سره مردار شو سمیع الحق ترڅنګ جلی و د زنا په حالت کې سمیع الحق مردار شو د سمیع الحق د لاسه 200 کاله تباہ او برباد نن زوی دا خبرې کوي تاسو دا خبرې واورئ بیا قضاوت وکړئ ویښ پښتنو لاړې ورته کړي دي ملایانو ته د منبر نه لاندې راوغورځوئ په محرابونو کې را چپه کوئ ګیرې ته نه وشکوئ دا د افغانستان قاتلان دی په دې ویډیو کې وایي چې د افغانستان حکومت د طالبانو ته وسله په پښو کې کېږي موږ انګریز مات کړی ته د انګریز بچی غلام یې ابدا به کامیاب نشي ظلم به وکړي وحشت به وکړي ناروا به وکړي وژنې به وکړي خو یاد ساته دا خلک به انتقام اخلي د منتقم رب هغه الله چې منتقم ذات د هغه الله بندگانو تاسو نه به انتقام اخلو ملګرو زما دا اکاونټ نوی د فیسبوک د سره د ویډیو سره شیر کړئ او دا خلک را منشن کوي یاد ساتئ چې بریا به تاسو نه وي
ولې چې تاسو منافقین یاست، تاسو ذلیل یاست، تاسو د اسلامي افغانستان د مسلمه امت په مقابل کې تاسو جنگيږئ، تاسو به الله ذلیل ساتي. تاسو ملګرو دا وګورئ، تاسو د منافقت وګورئ. ودي شروع کړي ان شاء الله د مسلمانانو اصل قاتل د امریکای هغه سیاسي نظام دی، دا غي پینټاګان دی، خو یو ډیر غلط او بد سړی ټرمپ هم راغی. اونن خبرو کې دا اورو چې ټرمپ تعالی او د خبيث لینانو خو د ټرمپ نه خو ډالر تاسو واخیستل کنه، د ټرمپ نه خو پیسې تاسو واخیسته. دا تل لاین چې د کوړي په شیطان خانه کې ناس وي، ستاد مدرسې مخې ته د ټرمپ ګاډي را روانو، قافلې راتللې او په افغانستان باندې بریدونه کول، تاکي غیرت چیرته وې لاین کاذب دروغجنه. څوک چې د کوړي مدرسې مشر ته وایي په هغه وخت کې د پیښور موټروي نه و، په دې جوړتي روډ په مخ کې په لکونو د امریکایانو ګاډي راغله. ستا د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې موږ د امریکای نه ډالر واخیسته. ستا د پاکستان دفاع وزیر وایي چې دوی خائن دي او بې غیرته نمک حرام دي چې د امریکای جعلي جهاد محتوی وړ. ستا دفاع وزیر وایي، ستا ایجنسی وایي، ستا حکومت وایي، ستا نظام وایي. ستا د دفاع وزیر خواجه آصف وایي، خواجه آصف وایي چې 15,000 هوایي بریدونه د پاکستان د ګوادر نه د پاکستان د خاورې نه دا په افغانستان باندې شوي. تاکي غیرت چیرته و چې ورځ د جی ټي روډ بند کړی وای او دا د کوړي د شیطان خانې لواتت خانې یو 2000 شاګردان دی راويستلی وای. طفلا نشته ستاسو په دا ګیرو باندې خبيستان لاینانو. تاسو د امریکای نه ډالر وخوړ په سوات او په وزیرستان مو اپریشنونه وکړو. تاسو چې د باجوړ ایجنسی او د خیبر ایجنسی محمد باجوړ، افریدی او شینواری، اورکزی، مسعود وزیر او مروت په دې خلکو مو د پاکستان د پوز لخوا اپریشنونه وکړل او په زورګونو زمونږ پښتانه نن هم الته نادرکه دي. ورته غوښه دا ویډیو ته ملګرو بیا دا ویډیو چې تاسو زه شیر کوم، زم په تاسو کې لږ تاریخ پیدا سي، هیبتي زناورانو په تاسو کې لږ غیرت پیدا سي چې تاسو د افغانستان لپاره کوم جنگ دا کوم روان کړی، دا د افغانستان لپاره دا فساد ده، دا لعنت ده، دا لواطت ده، دا د پاکستان د ISI خبرې دي. په دغه ویډیو کې دا سړی وای پاکستان وای طالبان د پاکستان د ملایانو او د پاکستان د سیکولرانو بچان دي. دا ویډیو وګورئ، خو یو وګورئ بیا ویښ الله شکست ورکو. زم دا د مجاهدینو د طالبانو د وینو، د کشمیر د مسلمانانو د وینو، د شام او د عراق د مسلمانانو د وینو، او زمونږ د والد سے مولانا سمیع الحق شهید د ویني، د مولانا عادل خان د ویني، هغه بدل چې الله پاک ټرمپ ته سره د ټولو طاقتونو اسټابلیشمنت او نظام ورسره د امریکای خو هغه شکست خوري او هغه سړی نن هلته پاس کیږي چې چا کوم مسلمانانو ته قریب او مسلمانانو یې حمایت. نن شکست سیاسي تسلیم کو روانه ده. ویډیو شیر کړئ. زموږ مطالبه دا د افغان حکومت ته وایو چې ولې دشمنی اور کې لرګي وخی اور زیاتوي، کرسي خو هر چاته عزیز د خدا قوم ولې تباہ کوي. تاسو طالبان ته سرندر شئ، تاسو طالبانو ته وسله پخپو کیږي. طالبان به دا زونه منافق مولا ده په ځای دې چې طالبانو ته وایي چې تاسو کافران لواتت کوونکي مشرکان، تاسو غزانو ته ملایان وایي، قاریان وایي، عالمان وایي، د دې جنگ نه تیر سئ، بس خبره ختمه شوه. د اوس حکومت ته وایي چې وسله طالبانو ته په پښو کې کېږي یا تسلیم شي، سرندر شئ. سرندر خو تاسو ته انډیا درښودلی و. د سرندر ویډیو ته را پیدا کوم چې څومره نیکرونه درنه ویستل، پرتګونه درنه ویستل. که تاسو انډیا ته سرندر شوی وي، پرتګونه درنه ویستل، ستا د پاکستان د 80,000 پوځیانو دا ارمان به ستا پلار ګور ته وړی او ته به هم ګور ته وړې، باجوه به هم ګور ته وړي. دا ارمان جنرال بابر او جنرال حمید ګل ګور ته وړی، دا ارمان قاضي حسین احمد او سمیع الحق مردارانو ګور ته وړی. بچیه ته به هم وړې په دا کوم لواتت خانې کې چې دا لوی شوی، ته به د ارمان ګور ته وړی. دا ویډیو ملګرو وګورئ، دا ویډیو تاسو وګورئ، بیا ویښ شئ، پیدا سئ، دوست او دشمن وپېژنئ او سیدې سره ولګئ، تندي مو مخول کی هم د یو بل بچي ورونه یې. ولې طالبانو خو جنګ ګټلی دی سیاسي سطح باندې، په میدان هم د امریکې هم د روس نه مجاهدینو حق د دی دی چې دا عالمان طالبان هلته یو اسلامي شریعت والا حکومت قائم کی. زیاته دشمنی بکار نه د افغان طالبانو مجاهدینو سره افغان حکومت ته چې امریکا لاړه نو تاسو په آرام شئ او طالبانو ته لاس ورکئ. زما یقین د طالبان داسې خلک نه دي، تاسو هم په صوبو کې مختلف ځایونو کې په حکومتونو کې ځای کی. خو دا جنګ او جدل طالبانو نه دی، دا افغان حکومت د هندوستان په وینا کوي. هندوستان دا جنگ اوچت کړی دی، پیسې ورکوي او اصله چې طالبانو سره جنگ کوي. اوس وایي جهاد نه، جهاد څنګه نه دی؟ جهاد په تر هغې جاري وي. طالبانو هم قسم کړی کو مونږ ورته کو ملک شهید کو مونږ
د جهاد او سیاست نه وړو کو وانړو او جهاد به ترغه جاری وي او د هیرامنډي جهاد به جاری وي هیرامنډي کې چې خړه تاخړه روان ده غستاسو جهاد ده ستا په مدرسې کې چې کوم لواتت روان ده دا جهاد ده دې ته تاسو جهاد وایي اوس مفتي عزیز الرحمن جهاد دی ولید چې په ډګه کې نه ولای وي طالبان رونو تاسو ترغه نه معاف کړي تر کومه پورې چې تاسو ورته اسلامي حکومت په کابل کې طالبانو ته نوی حواله کړي او د قوم د افغان ملت خیر په دغه کې دی د مولا عمر ته شپږ کاله حکومت اسامه بن لادن عملته موجودو نه امریکای حمله کوله نه بلشا او الته هغه دومره پر امن حکومت چلولو چې ټول افغانستان کې خوشحالي رااله دا خو د امریکای سازش شو چې اسامه په معنا ورزنده شو هغه شهید کو اونن زمونږ د دنیا اسلامي حکومتونو هم دا مطالبه کوي پاکستان حکومت هم دا مطالبه کوي او خپل امریکا هم بار بار اشرف غنی ته په تلو کې وینا کړې د ټرمپ او ټولو چې دا حکومت بس جنگ پرې دی طالبانو ته حواله کوي نو طالبانو ته حواله شي یقینو کوي افغانستان خطه کې به منشي او زموږ د پاکستان مدرسو زبیریه او پاکستاني او پنور دیونو کې دهشتګردي نه کیږي نو مولا سیمولک شهیدیږي او نه بدل ته زبیریه کې دزونه او بمونه خلاص وای که طالبان ته وغشي نو دلته به امن راشي ولې چې جهاد افغانستان دفاع پاکستان ده کنه طالبان خو د پاکستان غلامان نوکران دي دا پاکستان د دوه مشر وای چې نه هتنه غریبانان په شهیدان شو سلو 120 پکې طالب علمان ټول زخمیان شو په چارو په زخمونو دا پالیسي په بدلول غواړي امریکای ظالم تا هندستان ظالم حکومت تا افغانستان ظالم حکومت تا پالیسي په بدلای پاکستان خو غواړي چې په بارډر دا اوس ګوره دومره لین انسان ده چې ټول ته ظالم وای خو د پاکستان ظلم ته ظلم نه وای چې په د خیبر او د محمد او رکزیو او وزیرستان کې د پښتنو سره چې کوم ظلم کړي دا ظلم نه وای د دې نه معلومیږي دا منافقان دي دا کاذبان دا لعینان منافقان پالیسي په بدلای پاکستان خو غواړي چې په بارډر باندې د طالبانو اسلامي حکومت جوړ شي ځکه چې پاکستان د حکومت او د فوج په خیرخواهي کې راځي دا واورېده پاکستان غواړي چې په بارډر باندې د طالبانو حکومت وي ولې دا د پاکستان د فوج او د پاکستان په خیرخواهي کې راځي موږ به دې بارډر نه مضبوط شو چې هلته به طالبان هلته چې طالبان د پاکستان دفاع کوي نو پاکستان به ترې مضبوط شي زموږ د حفاظت ذمہداري والی طالبان به زموږ د محافظت ذمہواری والی خپل ملک هم خیال ساتي او زموږ پاکستان ته هم یو ظالم هندستاني امریکاني ایجنټ راوړېدو ته نه پرېږدي تلاور بارډر زموږ په انډین ایجنټ نه درځي انډین چې درځي هغه چې انین بچا انین د څه نوم رانه یوسو انډین پیلوټ دوی چې څنګه در باندې درغی خې د څه کوتره کړی یا پوسوي او بیرته ځان اندر کې واچو او خپ په نره څنګه په سوالو په زاري په سړي ساته کې بیرته خوشی کابي نندن حفاظت ته چې فوجونه لاور ته هندستان طرف ته ولاړ دي نو بهرحال زبتا استوي مچ دواګانی کوي پښبو تاجود ته پاسي چې د عالم پالیسي بدل شي عالم پالیسي د مسلمان لپاره قوم متحده طرفه ډیر سخت دي نن په فرانس کې څه ونشو مسلمانانو سره مسلمانان الته کې بالکل کنزي وخي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کارټونان نعوذ بالله من ذلک الیاذ بالله لګي څونه به ادبی دا نن ټولي دنیا ته بکار دي او آی سی اسلامي زمونږه اتحاد ته بکار دي عالم اسلام او آی سی ته بکار دي چې د دې ټولو د غي د تجارتي د مالونو بایکاټو کې د فرانس او د پیرس سره او د ټولي دنیا سفارت اسلامي سفارتکاران دي د فرانس سفارتکاران واپس کی چې فرانس کله تنها شي نو پوي بشي د پیغمبر بے عزتي او بے ادبي او بیا موږ نه کوو مسلمانان سر ور کوي موږ ورته نه دی ویلي قرآن په فرانس کې څوک دغه خلکو د دهشتګردۍ او د ظلمونو او د ناروا په خاطر نن په ځینې کفري هیوادونو کې پیغمبر توهین کیږي صلی الله علیه وسلم دغه د لاسه ولې کوي یو سم اخوت او ورورولي په نړۍ کې راولي که تاسو رښتا علما یاست د ټول نړۍ سره یو ښه ډیپلوماسي ولري راکړه درکړه ولري بزنس وکړي تجارت وکړي چې کوم متخصصین ټیم کسان وي دغه نه راوغړي خپل ځان له خانه ولګي د واستوي تاسو د ویډیو ګورئ مسلمانان پاسي ظالمان ولي هغه تاسو زمو خدای او رسول نعوذ بالله وای په فرانسه کې مسلمانان را پاسي کې مسلمانان ولي د مسلمانان را پاسي کې فرانسویان ولي د فتوا ورکړي دا اوس کوم سم ډیپلوماسي درلودلای نو دغه خبيث ملایانو د ویډیوګان موږ باید په فرانسي او د غربیانو او د نور نړۍ حکومتونو تم خوللې وای چې دغه دهشتګرد ترورستان دي مسلمانان نه دي اسلام د دهشتګردۍ او ترورستۍ دین نه ده فقط دغه یو څو خبيثان دي چې ستا په هیواد کې وژنو تباہي او بربادي ته دوی فتوا ورکوي ملګرو دا ویډیو سره شیر کړئ زما د اکاونټ هم نوې ده سره فالو وکړئ او دا اکاونټ می شیر کړئ چې ورو د خلکو ترازو لایو او د خلکو ته پیشکاری ورکو او د فرانسې حکومت ته هم باید دغه خبيثان لینه بس هیڅ حق نه لري چې په هیواد کې مداخله وکړي چې د هیواد هغه امن سکون او آرامي خراب کړي وګورئ ویلي قرآن په فرانس کې څوک مسلمانان فرانس سفارتکاران واپس کی چې فرانس کله تنها شي نو پوي بشي د پیغمبر بے عزتي او بے ادبي او بیا موږ نه کوو مسلمانان سر ور کوي موږ ورته نه دی ویلي قرآن په فرانس کې څوک مسلمانان پاسي ظالمان ولي
هغه تاسو زموږ خدای او رسول نعوذ بالله من ذلک کنزي نو زموږ په دنیا باندې د ژوند او د سر د روح ګرځېدو څه فایده شوه. نو زه به دغه اپیل د صوبه سرحد پولیس ته وکړم چې هغه آی جی پی بې ادبي کړې وه سر ورکوي. موږ ورته نه دي ویلي خو روزانه په فرانس کې څوک مسلمانان پاسي او ظالمان ولي هغه تاسو زموږ خدای او رسول نعوذ بالله من ذلک خو روزانه په فرانس کې څوک مسلمانان پاسي او ظالمان ولي خو روزانه په فرانس کې څوک مسلمانان پاسي او ظالمان ولي هغه تاسو زموږ خدای او رسول نعوذ بالله من ذلک کنزي نو زموږ په دنیا باندې د ژوند او د سر د روح ګرځېدو څه فایده شوه. نو زه به دغه اپیل د صوبه سرحد پولیس ته وکړم چې هغه آی جی پی بې ادبي کړې وه د ویلي وه چې دا چھوٹا موټا واقعه ہے لږ عقل کوه کو د فوج په سکولونو کې بچي مړه شي شهیدان شي هم زموږ بچي دي په هغه یې مولانا سمیع الله کو حامد الله ټول درته دي مولانا صاحب موږ ټول ورته تلیو سکول ته او کالج ته نو که په مدرسه کې د پاکستان وشي کو سکول کالج کې کوغه د فوج وي ملګرو دا ویډیو سره شیر کړئ په وطن مې لوخږي باور وکم دا اوس مریض هم یم او بس لایف ذکر عالم دغه ویډیو مخه تراغله نو ما چې دغه خبيث لاین دا نجس مردار شکل باید موږ ټول ته ورکاره کو ټول دنیا باید په دې باندې پوښښ شي دا دهشتګرد ورسان کني دا ګوري کنولان اوسم په لاس کې دا او څو دقیقې مخکې پیشکاری اوس یو موقع تقریبا یو ساعت مخکې نو دغه خبيثانو په مقابل کې ویښ سي بیدار سي د خپل هیواد او د خپل نظامی اتلانو قهرمانانو د خپل پولیسو د خپل اردو ملاتړ وکړي. نو دغه ایسای غواړي چې دوهم ځل لپاره لکه یو ځل چې زمونږ تاسو اردو ټوټي کړه بیا دوهم ځل لپاره بیا ټوټي نو لطفا زړه متنګوي مون سره په لایف کې اوسېږي نور ملګری هم دلته رامن شم کې دغه خبيث تاسو یو ټکی پکې مهم بل دا چې دا اوس د ویډیو کې وایي چې طالبان د پاکستان د مذهبيانو د پاکستان د سیکولرانو طالب خو چې سیکولر کافر د خدای او رسول نه مني نو چې خدای رسول نه مني دی وایي چې طالب د امدي سیکولر زوی ده د خپل وای واوري کو پرایویټ وي دا د پاکستان امت مسلمان سره زیاتې دي. نو طالب مولا عالم د پاکستان او د پاکستان د فوج د پاکستان د حکومت د پاکستان د پولیس نو طالب مولا عالم د پاکستان او د پاکستان د فوج د پاکستان د حکومت د پاکستان د پولیس د پاکستان د ایجنسو د پاکستان د عوامو د پاکستان د ټولو دینی دی کو سیکولر ځان ته پارټي وي داغي بچي دي وامر د ملګرو یو ځل بیان در باندې اورم طالب مولا د پاکستان د مذهبيانو د پاکستان د سیکولرانو د دې ټولو بچي فرزند دي وامر ملګرو طالب عالم په مسلمان سره زیاتې دي. نو طالب مولا عالم د پاکستان او د پاکستان د فوج د پاکستان د حکومت د پاکستان د پولیس د پاکستان د ایجنسو د پاکستان د عوامو د پاکستان د ټولو دینی دی کو سیکولر ځان ته پارټي وي داغي بچي دي داغي فرزند دي طالب عالم مولا کې دانش ته جدا نېشنل دا پیپل دي دا پکې نشتا. نو طالب مولا عالم د پاکستان او د پاکستان د فوج د پاکستان د حکومت د پاکستان د پولیس د پاکستان د ایجنسو د پاکستان د عوامو د پاکستان د ټولو دینی دی کو سیکولر ځان ته پارټي وي داغي بچي دي داغي فرزند دي بالکل بچي دي. طالب عالم مولا کې دانش ته جدا نېشنل دا پیپل دي دا جمعیت طالب کې دانش ته جدا نېشنل دا پیپل دا جمعیت دا هیرا منډي ته دا آی اس آی دا سنجول حق لوته خانه رو کدا د هیرا منډي خړه دي طالب دې ټول بچانه طالب خدا حرامي طالب خدا د سیکولر بچي طالب خو مون په خو ویل چې مشرک او کافر دا تاسو خپل اقرار وکړئ سیکولر بچي دا طالب بالکل سیکولر دی که شک نشته دا مونږ زه خو په پیګما زمون عام خلک په پوسی سره زیاتې دي. نو طالب مولا عالم د پاکستان او د پاکستان د فوج د پاکستان د حکومت د پاکستان د پولیس د پاکستان د ایجنسو د پاکستان د عوامو د پاکستان د ټولو دینی دی کو پارټي وي داغي بچي دي داغي فرزند دي په طالب عالم مولا کې دانش ته جدا نېشنل دا پیپل دي دا جمعیت دی دا جماعت اسلامي والا دي بقاعده مسلمان په مسلمان درديږي دي کې چا مسلک او چا پارټي بازي حکومتونو اپوزیشن د اختلاف دا خبر ډېر د سوچ دي دا خبر ډېر د سوچ لګیا کوم جماعت نام دا خبر ډېر د سوچ طالب مولا عالم د پاکستان د فوج د پاکستان د پاکستان د پولیس د پاکستان د ایجنسو د پاکستان د عوامو د پاکستان د ایجنسي ټولو دینی د پاکستان ایجنسي چیشته و استخباراتي ایجنسي ټول ځان ته پارټي وي داغي بچي دي داغي فرزند دي. په طالب عالم مولا کې دانش د پاکستان او د پاکستان د فوج د پاکستان د حکومت نو طالب مولا عالم د پاکستان او د پاکستان د فوج د پاکستان د حکومت د پاکستان د پولیس د پاکستان د ایجنسو د پاکستان د عوامو د پاکستان د ټولو دینی دی کو سیکولر ځان ته پارټي وي داغي بچي دي داغي فرزند دي. ملګرو امر ده طالب د سیکولر بچای دا خو په افغانستان کې شریعت غواړي د طالبانو غټو استاد او مفتی او د دوه پلار چې سمیع الحق وایي چې طالبان زمونږ بچی دي نو پلار وایي چې طالب د سیکولر بچای دا طالب کافر د سیکولر بچای دا اوس مو یقین راغی قرار راغی طالب د کافر سیکولر بچای دا په طالب عالم مولا کې دانش ته جدا نېشنل دا پیپل دي دا جمعیت دی دا جمان سره زیاتې دي.
نو طالب مولا عالمم د پاکستان او د پاکستان د فوج د پاکستان د پاکستان د پولیس د پاکستان د ایجنسو د پاکستان د عوامو د پاکستان د ټولو دینی دیو کو سیکولر ځان ته پارټي وي داغي بچي دي داغي فرزند دي په طالب عالم مولا کې دانش ته جنا نېشنل دا پیپل دي دا جمعیت دي دا جماعت اسلامي والا دي بکار دے مسلمان په مسلمان دیږي اوچا پارټي بازی حکومت څنګه درېږي ته خو د وزیرستان او د سوات او د کوزي پښتونخوا په پښتنو یو ورځونه دردیدل د پاکستان د پوز ظلمونه یو ورځونه غندل تا خو یو ورځونه ویل چې دا کوم ظلم روان د پزورګونی پښتانه به درکسي دي آی اس آی جیلونو ته چولې دي تا خو یو ورځونه چې علي وزیر سره کوم ظلم روان دی هغه یو منتخب هغه الیکټډ یو وکیل په پارلمان کې او د پاکستان پوز التا چورې نه په کوشت نه محکمه شته نه عدالت شته فقط باجوه وای چې معافي دی وغواړي منګه آزاد بس پر سلاری د زور د کنه نو څنګه مسلمان دی مسلمان ورته دروغ ولي وای لعنت الله علیکم طف لعنت الله علیکم طف ستاسو په مردار مخونو نجستانو دا څنګه د خپل مرتد ګوري دا سی واځه خلې چې نیول د خرمر کی تربیه کوي افغانستان ته لیږي مست خړه دی هیرا منډي بچانو ته نو اپوزیشن به اختلاف د اقتدار راوړي دا خبرې دې سوچتي دا چې کوم منبر نه لګیایم کوم جماعت نه مدرسې نه دا ماج کو خبرې ستاسو غوښشي نو دغه سوچ دا ټول دا دغه سوچ خوري د محبت سوچ د امن د اخلاق د امت سره دنیا سره د پاکستان د ترقۍ د مدرسو د ترقۍ جماعتونو خانقاهونو سکولونو کالجونو یونیورسيټو مونږ په دې فخر کوو چې انجینرانو ډاکټرانو جوړیږي شیخ الحدیثان او مفتیان جوړیږي دوه د معاشري ضرورت ته نو بهرحال زه حکومت ته چې دې پوره انکوایری وکي اصل وای مونږ په دې فخر کوو چې کاونو سکولونو کالجونو یونیورسيټو مونږ دې فخر کوو چې انجینرانو ډاکټرانو وای په دې فخر کوو چې انجینرانو ډاکټران جوړیږي خو په افغانستان کې انجینر په شهادت رسوي ډاکټر په شهادت رسوي روغتون ښوونځي له تورانوي خو په پاکستان کې په فخر کوي جوړیږي شیخ الحدیثان او مفتیان هم جوړیږي دوه د معاشري ضرورت ته نو بهرحال زه حکومت ته چې دې پوره انکوایری وکي اصل ظالمان قاتلان د دیر کال نه د مسلمانانو د طالب علمانو د کیفر کردار ته ودري او رسي کله ټول مدرسې په دې موږ فقر مدارس سره برابر حقانی زبر په دې موږ احتجاج جاری ساتو چې اصل قاتلان د کیفر کردار تور ځای چې زموږ بچی شهیدان کل چې زموږ بچی زخمیان کل موږ په آرام تراغینو کې چې تاسو خپل کیفر کردار تور ځای حکومت بربند کوي سرګان کوي چې دا یا هندستان کړي یا افغانستان کړي په دنیا کې اگر انیول غواړي او د پیښور چوکیدګار کې هغه ته پانسي او په ګولو په تراو باندې چې دا طالبان ورشي او چې کوم اصل چې بم کې غلو غلې غوندې وتلو او تیلو بیگ بکار دغه پیدا کوي او دې د پیښور عوامو ته مخامخ خدروي چې ټول په خپل لړۍ کو ټول په کاړو ਸੰسار کو دا د حکومت او د عدالت او د پارلیمنت او د سیاست او د او د دې صوبې د وزیر اعلی او د گورنر ذمہ داری ده زه ول بیا ټول طالب علمانو ته مبارکباد ورکوم چې تاسو صلی الله علیه وسلم او ما چې مدرسه ډکه پکا د الحمدلله جاری ده علم جاری ساری ده جمعه تو مغه ډکته جاری ساری ده الله تعالی په تاسو نه کوي ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں لعنت الله علیکم لعنت الله علیکم لعنت الله علیکم یا الله لعنت او غضب دې تاسو په داګیرو باندې شي خبيثانو قاتلانو جاسوسانو غلامانو بیننګ به غیرت او وطن فروشانو او د انګريز بچانو ایجنټانو انګريز ته چې کله ماته منګه ورکړ انګريزو کې غم کوي زبر تاسو عادت یو د کوډي شیطان خانه جوړه کوم ټول عمر بجنګي انګريز په خرچم نه کیږي بس په چندو مندو باندې عمران خان چې 200 کروڑ بل یو مولا ویل پاکستاني وای پاکستان په دغه والا ویل سنو میږي دا غاپی چې غپ چې کینو مرانه یرسو توجه وای د پاکستان په بجټ کې وای د مدرسو لپاره سنشت څنګه نشته عمران خان چې په اوله وځ باندې راغی د کوډي له وطن خاني ته 300 کروڑ پیسې ورکړي 300 کروڑ پیسې ورکړي نو ملګرو دغه په ویډیو کې سو مهم ټکی په مهم ټکی کې یو دا و چې ویل موږ پاکستان کې د جهاد خبرې کوو موږ افغانستان کې د جهادي طالبانو ملاتړ کوو موږ د هندستان سره دښمنی په افغانستان کې پالودای وکړلې اوسم زموږ تاسو په کلی کوټه طالبانو خلک ملاتړ کوي په یګنه چې د پاکستان اجنټانو لوا غدي دوم زموږ مطالبه دا چې افغان حکومت ته وایي تاسو طالبانو ته وسله په خو کې کېږدي او تسلیم شي طالبان تاسو هیڅ کله نه معاف کوي موږ انګريز ته وسله نه دی چې په سیاسي سیمو د انګريز بچای د ډاکټر نجیب خبره خدای وبې نو د انګريز بچای شي دا پاکستان برازي پاکستان ته موږ وسله په کېږدو وسله خو تاسو انډیا ته په خو کې خداویا زره کسان نه پرتګونه ونه وستل ا دې سرندر ویډیو د یوټیوب کې نه لیدلې غواړي چې ستا هم پرتګو با ستا پلا پرتګ د سنولاک پرتګ دی ودلې دا چې یو بوتل شراب یو جنې وسره او پرتګ ته نو وست درې مویل پاکستان غواړي چې په کرخه باندې طالبان ځای په ځای شي ځکه چې د پاکستان په خیر خواهی او ګټه کې راځي موږ د لاهور خوا سرحد ساتو او طالبان به موږ ته د تورخم بولده خواوي ساتي زموږ پاکستان د حفاظت ضمانت به طالبان وي او څلورم ویل چې طالب مولا او مفتی د پاکستان
د پوز د پاکستان او بیا ویل د پاکستان د پوز د پاکستان د ایجنسیو د پاکستان د پولیس د پاکستان د استخباراتي ایجنسیو د پاکستان د سیکولرانو وی طالبان د پاکستان د سیکولرانو بچی دي یعنی پاکستان کې هغه سیکولران چې څوک وروره په مسلم لیگ کې دي څوک پارټي کې دي څوک پی ټی آی کې دي څوک په نور ګوندونو کې دي خو په افغانستان کې بیا سیکولران په افغانستان کې شریعت غواړي یاره څه عجیبه دنیا راغله څه سرچپه دنیا ده څه منافقت او څه بې شرمه او څه بې ننګه خلک راغله دا لین د افغانستان غم خوري خو د کوزې پښتونخوا د پښتنو غم نه خوري په لکونو پښتانه بې عزته شول په شهادت باندې ورسېدل په زورګونو دا اوس په لسهاوو زره پښتانه د سوات ملکنډ ایجنسۍ د خیبر ایجنسۍ د ورکزیو ایجنسۍ او د وزیرستان په لسګونو زره پښتانه د پاکستان پوز له خوا په مرموز شکل په شهادت رسېدلي مړه ژوندی ورکړه تاسو د هغې خور چیغې وانه اورېدې ای ملا ای خبیثه ملا تا د هغې باجوړۍ خور چیغې وانه اورېدې چې وویلې 7 کاله کېږي خاوند مې مړی ژوندی ورک د کور کې د نفقې او د ډوډۍ راوړلو څوک نه لرم او د قرآن حافظه وې د قرآن حافظه وه او هغه آیت یې وویلې چې یعقوب علیه السلام په درد باندې وویلې یا اسفا یا ویلتا هغه آیاتونه تا ته مخې ته راوړه لیکن تا ته بیا هم ننګ او غیرت رانغی نن ته د هغه ځای پښتانه نه ګورې او په افغانستان کې شریعت غواړي هیله منډي کې خړه تاخړه غواړي په افغانستان کې شریعت غواړي او په کوړي په لیواتت خانه کې هم جنس بازي غواړي په افغانستان کې شریعت غواړي او ته خپله د قرآن نه هلکان راپورته کوي د جمعې په ورځ باندې لیواتت ورسره کوئ د مفتي عزیز الرحمن ویډیوګانې د مفتي قندیل ویډیوګانې ستا لیواتت ستا تر څنګه ناست دا بل لیواتت کوونکی شیخ رحیم الله ګاډري توف لعنت په هغه افغانانو چې په سعودي په دوبۍ کې دا ورغلی په روزه کې او دې خلکو ورته چنده ورکوله بس ملګرو بیا هم هیله مند یم چې په افغاني او پښتونولي مینې د افغانستان په عشق باندې دا ویډیو د سره شیر کړئ زموږ دا اکاونټ هم نوی ده دا اکاونټ ته هم قوت ورکړئ فالو یې کوئ او نور ملګري هم را دعوت کړئ انشاءالله مبارزه او مقابله به کوو او دا چې وایي الجهاد ماض الى یوم القیامه د پنجابي منافقینو طالبانو زناورانو ملایانو سره د دې منافقو مفتیانو کافرانو سره د دې منافقو ملایانو کافرانو مشرکانو سره دا جهاد به د قیامت پر ورځ باندې جاری وي د قیامت د جهاد ته به موږ دوام ورکوو د دوی دا مخونه به تور دي نجس دي ورته توره وبه پښتانه ویښ دي بیدار دي نن د په کومې پښتونخوا کې ټول ملایان راغونډ شي د پی ټي ایم غوندې یوه جلسه وکړي نشي کولی ولې نن ټول پښتانه راویښ شوي او پوهېږي چې دغه د ایجنټ دغه د انګلیس بچي دي دغه د انګلیس غلامان دي دغه د انګلیس جاسوسان وطن فروشان دي دا په ګیرو په لنګیو شیاطین او ابلیسان دي نو ستاسو نه د ټولو پښتنو کرکه ده او نفرت ده لعنت الله علیکم